همگانی سازی فعالیت و دستاوردهای نیروهای امنیتی در سال گذشته خورشیدی در بلخ. سخنگوی فرماندهی امنیتی بلخ در یک نشست خبری از ثبت بیش از 500 رویداد مختلف جنایی و 473 رویداد مرتبط با قاچاق و فروش مواد مخدر در یک سال گذشته خبر می‌دهد. محمد عیسی وثیق میگوید در پیوند به این رویدادها بیش از 1000 تن بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. آقای وثیق تاکید می‌کند که این رقم در تناسب با سالهای پیش کاهش سطح جرایم را نشان می‌دهد. تیر یو کال کې د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د 1404 کال هجري شمسي له شروع څخه بیا د کال تر ختمه پورې 1503 مختلف نوعه قضیې ثبت کړي دي چې په دې کې 24 قضیې د قتل دي، 120 قضیې د غلا دي، 24 قضیې د اخلاقي فساد دي، 320 نور بیلابیل جرمونه قضیې دي چې ثبت شوي دي. د یادو قضیو په تړاو سره 612 کسان نیول شوي دي چې 90 کسان یې پکښې مېرمنې دي. از سوی هم شمار از باشنده های مزار شریف هرچند از چگونگی تامین امنیت و عملکرد نیروهای امنیتی ابراز خرسندی می کنند، اما به خاطر جلوگیری از رویدادهای احتمالی جنایی خواستار اتخاذ تدابیر ویژه هستند. عملکرد پلیس امارت اسلامی زیاد خوشحال هستیم. ان شاء الله اینا شبانه روز تلاش میکنند به خاطر تامین امنیت مردم ولایت بلخ، ولی در قسمت همین دزمادوزی در اواخر یکم بیشتر شده. یکم بیشتر ما توجهشان خواهان هستیم که در این رابطه ای سر تلاششان بیشتر بکنه، چک پوینتشان زیادتر شود. ما از امنیتی که فعلا است راضی هستیم، فقط یک مقدار باید توجه بیشتر روی سرقت‌های که توسط موتورسایکل سوارا انجام میشن یا دزدی‌هایی که آنچنانی است مطابق به می یک اصول منظم‌تر روی دست گرفته شود تا سطح جرایم جنایت در مزار شریف کاهش پیدا بکنه. در همین حال مسئولان امنیتی از اتخاذ تدابیر به ویژه ایجاد گزمه‌های سیار برای تامین بهتر امنیت خبر می‌دهند. په بلخ ولایت کې د جنایي جرمونو فیصدي لکه څنګه چې راکمه سوې ده د نورو کلو په پرتله سره چې موږ ګورو الحمدلله سږ کال ډېره راکمه سوې ده او دغه هم پر یو ښه مدیریت باندې دلالت کوي چې د مشرتابه د خوا څخه د بلخ ولایت د مقام او د استخباراتو ریاست او د امنیه قومندانۍ د ټولو نظامي ارګانونو په همغږۍ سره ښه همغږي شته په دې ولایت کې چې په هر ځای کې جرم ترسره کیږي، په هماغه وخت کې مجرمین نیول کیږي، په خپل وخت سره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. درمان 3400 مصرف کننده مواد مخدر و گردآوری 89 میل جنگ افزار غیرقانونی از دستاوردهای دیگر این فرماندهی در یک سال گذشته گفته می شود. فرماندهی پلیس بلخ همچنین از ثبت 138 رویداد آتش‌سوزی و 289 رویداد ترافیکی در سال گذشته نیز خبر می دهد.